په څادر ځان غوښتون کې څملاستون کې پاتېګا او نړیوالو ته خبرداري ورکړه او د خپل پروردګار لوی اعلان کړ او خپل جامع پاکي وساته او له پلیدینه په څنګه وسه او د هغه څه په مقابل کې چې ورکړي دي د زیات تر لاسه کولو لپاره احسان مباروا او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه. خنو کله چې په شپېلې یعنی سور کې پوکای وهل شي هغه ورځ به ډیره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به آسان نه وي. پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډیر مال می ورکړ د دې ترڅنګ مو حاضر موجود ځامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابو لار برابر کړه. بیا هغه تمل لري چې زورته نور لا زیات ورکړم هیڅ کله نه هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. زه خو به هغه ډیر ژر له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم. هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه. نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه. هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه. بیا یې د خلکو لوري ته وکتل. بیا یې وچولې تریو کړه او خولې بروسه کړه. بیا یې شاوړه او تکبر وکړ. په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوړی دي چې له پخوانه را روانې دي. دا خو یو انساني کلام دی. ډیر ژر به زه هغه دوزخ ته نه باسم. او ته څه پوهیږي چې څه دی هغه دوزخ؟ داسې ور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشی کوي. داسې ور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشی کوي. د بشر لپاره تباه کوونکی دی. پر هغه باندې 19 د عذاب فرشتي کار کوونکي ټاکل شوي دي. موږ د دوزخ دغه مؤکلان فرشتي ګرځولې دي او د هغو شمیر مو د کافرانو لپاره ازموینه ګرځولې ده تر څو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجيبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي. په دې ډول چې د الله چاته خوښ شي گمراه کوي او چاته چې خوښ شي لار ورخي. او ستاسو پروردگار لخرې په خپل لهغه پرته بل څوک نه پیژني او د دوزخ یادونه لدی پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوی چې خلکو ته پند وي. هیڅ کله نه تاسو د په سپوږمۍ او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي او قسم په سهار باندې کله چې رڼا کیږي. دغه دوزخ هم له لوی شیانو څخه یو دی د انسانانو لپاره ویرونکی. له تاسو نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې د اعتدال له حالت څخه وړاندې تګ غواړي یا بیرته پاتې کېدل غواړي. هر څوک د خپل کړو په بدل کې ګراو دی. د خلاص کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې بوي هلته به هغوی پوښتنه وکړي له مجرمانو څخه تاسو څه شي دوزخ ته بوتلی؟ هغوی به وایي موږ له منځ کوونکو څخه نه وو او مسکین ته مخواړه نه ورکول او د حق پر خلاف خبرو جوړونکو سره په یو ځای کې دوه موږ هم خبرې جوړولې او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله تر دې پورې چې موږ له هغه باوري شي یعنی مرګ سره مخامخ شو. په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغه هیڅ په دردو نه خوري. نو په دغه خلکو څه شوي دي چې دوی له دې نصيحت نه مخاړوي؟ واکه دوی ځنګلي خریدي چې د زمري له ویري وتښتېدل بلکې له دوی نه هر یو خدا غواړي چې د هغه په نوم پرانستي لیکونه ولیدل شي. هیڅ کله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه ویریږي. هیڅ کله دا قرآن خو یو نصيحت ده. اوس چې د چا خوخه ویل د څخه د پند واخلي او دوی به څه پند وانخلي مګر دا چې الله هم داسې وغواړي هغه دې وړه دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بخښنه وکړي.